الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو ناظرینو کتونکو ان شاء الله چې روغ جوړ به د صحت په جامه باندې به پټ تاسو لپاره یو ډېر بهترین تعویض نن راغلی دی او تاسو په وړاندې کې تاسو سره ښودل غواړم چې تاسو هم دا زده کړئ. دا تعویض صرف د خاوند او د ښځې د محبت دپاره دی. کورونو کې جنګ جګړې راځي، بعضې کسان داسې کور کې بدمزګي جوړه شوي، زنانه یا د هغې خاوند یا راشړلي یا داسې کس چې د هغه نه ښځه په خپله خفه شوي د پلار کره تلي ناستی، نو د هغوی دپاره دا یو ډېر ازموده او بهترین عمل دی د ښځې او د خاوند د محبت باره کې. او په دې به اکتفا نه کوو، انشاءالله دا چینل زما نوی جوړ دی او کوشش به کوو چې راتلونکي وخت کې زه تاسو ته ډېر بهترین طریقه کار تاسو ته د دې باره کې د محبت په باره کې تعویضات وښیم. دا تعویض لږ تاسو غور سره وګورئ، همدې طریقه باندې دا نقشه جوړول دي. بیا داسې څنګه چې دا دی دا ټیک شو، دې کې یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو څلور طرفونه لیکل دي. بیا منځ کې همدې طریقه باندې څنګه چې دا ما لیکلی دی دې طریقه باندې دا کول دي. او سوره والضحا چې کوم دی د اخره سپاره کې دی، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا تر اخره پورې دا به ولیکئ. او دلته دې ځای کې نومونه کې لږ خصوصي توجه غواړم چې دلته به ولیکئ فلانه بنت فلانه علی حب فلان بن فلان. که چېرته دا ویډیو زما زنانه ګوري او د هغه غواړي چې د خپل خاوند د ده سره محبت پیدا شي، کتلی هم ته نه وي، داسې ښځه شته چې هغې سره خاوند محبت نه کوي، یو ځای کور کې اوسېږي او خاوندان شته چې هغې سره ښځې محبت نه کوي. نو که ښځه خاوند دا ویډیو ګوري نو داسې چل به وکړي چې فلانه بنت فلانه د خپلې کورواله نوم به ولیکي او د هغې د مور نوم به ولیکي، لکه د خپلې یعنې مطلب دا د خپلې خوښې. او بیا به علی حب فلان بن فلان خپل نوم به ولیکي، د خپل والدین نوم به ولیکي. دا به څلور تعویضات تیار کی او بند به کی. یو به ونې ته ځوړند کی، یو به پاکو روانو جاري اوبو ته وغورځئ چې هغه اوبه پاکي خلک پکې اودس کولی شي، ځکه دا د الله کلام دی. ګنده نیرونو ته هم اجازت نشته او ناجیزه محبت دپاره هم زما نشته. که څوک دا تعویض کوي او بس چېرته چا جینۍ مینۍ شو یا واده کړی سره، خیر دی که چېرته د واده د هغې ورسره اراده ورسره او بیا لیکي نو څه خبره نشته. نو خو دا شی چې کم سے کم د ګناه دپاره زما اجازت نشته، او که کوي او کار یې وکړو ګناه یې وکړو نو هغه هر څه د هغه په غاړه دي. ښه دا چې څلور تعویضات، یو اوبو ته به وغورځئ، یو به ونې کې ځوړند کړي، یو به د یو غټ کاڼي لاندې کېږدي چې وزن پرې راشي، او څلورم تعویض به ځان سره دغه کړي، دا په مټ باندې به دا ځان سره وتړي. انشاءالله العزیز ډېر زر به بهترین اثراتو باندې پوه شي. ما ته دعا وکړئ. انشاءالله د بلې ویډیو پورې اجازت غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.